وخته تا خواس وکړل ورک دې کړم وخته تا خواس وکړل ورک دې کړم بیا دې کړم خزان خورې خزلې شو او زه د خپل خالق په پیرزوینه بیا تخم وم راشین شوم پاپلې شوم دا لوړ ژورې پر ماډه کې دي بیا هغه پښتون ولې کابل شو غزلو ستا په انتظار مې ګیره سپینه شوه او یاره لیونی شي لیونی شومه نه د دې هنر پښتون ټټر کړمه نه خوشحال خانه او باچا خانه شومه نه د حمزه غونتې غزل کړمه نه بشم خادم نه بختانه شومه او وخت د خپل اصل نه د لرې کړم نه اندړ نورزه نه بیټانه شومه او نه ګجر عرب شاړې بلوچ شومه نه شومې سبزه نه دورانه شومه او نه وردک زادران بنگال زازه بنگخ نه شوم برانه نه کوزانه شومه او ماته د تعلق زمانہ یاد ده استاد خدای ته اشاره وکړه چې دا زیا باندې 50000 کاله 50000 کاله ژوند تیر شوی دی ماته د تعلق زمانہ یاد ده زه وګورئ دومره پخوانه شومه نه مې د ولپت غونتی ولپت وکړو نه بشم مومن نه لغمانه شومه نه مې د ولپت غونتی ولپت وکړو نه بشم مومن نه لغمانه شومه او نه مې د قمصو په سکو وزانګل نه پانزې پوندې نه شرنګارې شومه چپ شم که ووایم ستا پر نوم کتاب اړوم د معاصر تاریخ د نیمه پیړۍ باب اړوم لکه یعقوب په سترګو ړوند شلو زړه چیرې شلو د انقلاب ویښته سپین شوي دي سپین ګیری شلو پر تا د ډیرو غمو زور د ملا په تیر کوکړې دا نظم دوی سي په قندهار کې ویل شو معامله پته او تریخوالي وختل زه څنګه ته شم البته بشپړ نظم تاسو دغه ته وخت اقدم پرتا د ډیرو غمو زور د ملا په تیر کوکړې لکه سپینغر په ملا وهلې کشمیر کوکړې اهل کهول د پرګنیو د مشرانو سره هر کله وایو په خیر راشي د یارانو سره اکا نا وخت مو کړ ډیر ځن مو په لارو وستو مونږ ډیر چغې وکړې مونږ ډیر انتظار وستو نو پایز منګل مامور غیور و ادم خان مو سکړ احسان الله ملا عمر او ملا برجان مو سکړ صلح مو وکړه صلح مو وکړه خمو وکړل په وخت یې راخوا خو چې رسته عقل رومبه وي بیا ډیر راخوا صلح کې ګټه صلح مو وکړه خمو وکړل په وخت یې راخوا خو چې رسته عقل رومبه وي بیا ډیر راخوا صلح کې ګټه او تاوان دوړ اقتباس اوزي صبر اورې لاستا او صبر د لاس اوزي استاد جنگ خپل پریکړه کوي خپل ځان ته لارو باسي لا تاو باسي لسانه لا باغیارو باسي لوی سودخواره لوی شرط وهونکي د کوټګرو لاس ته او د جنگ تر شا د بلا لوی جوارګرو لاس ته د لوی پښتون پکور د وینو دارنګ نه بنديږي جګړه بوي جګړه روانه ده جنگ نه بنديږي پیاد بوي چې نه په دوی نه په هغو کیږي پیاد مووي چې نه په دوی نه په هغو کیږي په محلونو کې نه دلو نه پښتو کیږي هغه د فقر او غربت ناره ترې ډیره خوا د یو سپېڅلي بغاوت ناره ترې ډیره خوا پکور بيدیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې کنا سلو کې اتیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې کنا خو بلیده چې د چا پکور بيدیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې کنا سلو کې اتیا سرونه خرڅ شول ته خبر یې کنا خو بلیده چې د چا لاس کې مې گریوان پاتې شو پورا مې نه کړلو ارمان مې په ارمان پاتې شو دا څه چې وایم دا نه ځان نه کوم خان ته غواړم دا څه چې غواړم دا د لوی افغانستان ته غواړم دا څه چې وایم دا نه ځان نه کوم خان ته غواړم دا څه چې غواړم دا د لوی افغانستان ته غواړم چې اصلاح نشي زه دا بیا وایم لا به په دې رښتیا عمرم لا به رښتیا وایم چې اصلاح نشي زه دا بیا وایم او لا به په دې رښتیا عمرم لا به رښتیا وایم موږ هم خبرېږو یو او بل راته حالونه وایي له عرق تر موږ را رسېدلي راپورونه وایي چې دغلته 10 جمهوریت ته جوړ دي له ګلخانۍ او مرمري نماڼۍ پرته جوړ دي
وایي چې دغلته 10-12 جمهوریته جوړ دي له ګلخانۍ او مرمري نماڼۍ پرته جوړ دي. دوستم، دانش، عطا بلبل جمهوریتونه نه دي. اتمر جرأت د دوی په خیل جمهوریتونه نه دي. دوی ځان ته خپل تجارتونه او فرمانونه لري. اسلام آباد او تر مشهد اوږده لاسونه لري. دا پر کونجو ویشلی زور به وایه ځواک پاتې شي. دا یو خپلواک په دې کې څرنګه خپلواک پاتې شي. د کاکا ګل کوچي خبره دې پر ځای پاتې وي، د علم ګل کوچي خبره دې پر ځای پاتې وي. ما سره خپل وزیر، وکیل، معین، جنرال په جنگ دی، والی، رئیس، ډاکټر، قاضي او څرنګوال په جنگ دی. چې زر ساتونکي پټوي زر 50 ساتئ، چې زر ساتونکي پټوي زر 50 ساتئ. د سرونه چې مو خرڅ شي سر 50 ساتئ. د ارواښاد استاد یاسر د یوې قصې په اړوند چې ضمیر مړ کا نور مزې کوه مزې په مړوند. د ارواښاد استاد یاسر د یوې قصې په اړوند چې ضمیر مړ کا نور مزې کوه مزې په مړوند. ستا د وعدو لارې ته ګورم دې لارو خوړم، عمر مې تیر ویښته مې سپین شول انتظار وخوړم. هغه به وشي دا به وکړو، ته بېغمه اوسه، موږ بیا راځو ته همدې تمې ته په تمه اوسه. دوی سره نشته خوشحالي، د خوشحالۍ تمه ده، دا تمه خره، دا تمه سپۍ ده، دا لولی تمه ده. سیاست، شهرت، ځان مړونه او خپل جیب دی دلته. سیاست درواغ، سیاست توکا، سیاست فریب دی دلته. تنظیم پالان دي، ډل پالان دي، دا شکمار دي ګورئ، غله ترې نه لاړل، غله ورکېدي، غله په لار دي ګورئ. تنظیم پالان دي، ډل پالان دي، دا شکمار دي ګورئ، غله ترې نه لاړل، غله ورکېدي، غله په لار دي ګورئ. بل ته په لار، د بل په لار، د بل نوکر پارلمان، د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان. بل ته پلار، د بل پلار، د بل نوکر پارلمان، د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان. خرڅ کا، ځان موړ کا، په پنشیر او په شمشاد څه کوي؟ څه کوي؟ دین، مذهب، پښتو، رواج، هیواد څه کوي؟ خرڅ کا، ځان موړ کا، په پنشیر او په شمشاد څه کوي؟ څه کوي؟ دین، مذهب، پښتو، رواج، هیواد څه کوي؟ یو رمضان او ورسره مل 18 وکیلان، دا په رښتیا د دې هیواد د دې ولس وکیلان. ما بندیوان کوي، ما یوه لویه ګناه کړې ده، زه لوی خاین یم، ما دې ملک سره جفا کړې ده. ما بندیوان کوي، ما دې وایي لویه ګناه کړې ده، زه لوی خاین یم، ما دې ملک سره جفا کړې ده. ما د مزدور د تن خولې ترشي مالګي څکلي، ما بیت المال خوړلی، ما د ولس وینې څکلي. یا حق راوبخئ خپل، یا ما په دار وځړوئ، ما په دار هر یو ولایت کې یو وار وځړوئ. دا په ترڅو زما ولس ته پسې نو پراته وي، دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته وي، دا به ترڅو زما ولس ته پسې نو پراته وي، دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته وي. زما درزنه، شمشیرزنه، باهمته پلاره، بیرغ نښان، شمله د هسکه تر قیامته پلاره. دغه خوږه اوږده قصه شپه تر سهره وکړه، ما ته زما د ازادۍ قصه له سره وکړه. غوږ شئ چې دا لوی احمدشاه دی که خوشحال غږیږي، میرزمان خان، سید اکبر خان که سید جمال غږیږي. وایي چې موږ تر شا نه توپ او نه جازونه پرېښي، موږ په میراث کې کتابونه تاریخونه پرېښي. نه چا په سوال، نه چا سوغات کې ازادي راکړې، نه چا خیرات، نه چا زکات کې ازادي راکړې. دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوو؟ دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوم؟ زه ګوپیسرې او شلغمسرې پښتانه څه کوم؟ دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوم؟ زه ګوپیسرې او شلغمسرې پښتانه څه کوم؟ څه مې موندلي دي، څو نور مې وفادار په کار دي، ګرځم ملګرو څو سړي رانه د کار په کار دي. دې ښار لزم څري ګریوان ته تار او ستنه کوم، زه اوس پخپو ولاړ یم، زه د ځان پوښتنه کوم. د دې هېواد جغرافیا و تر سیستانه پورې، کویټه چمن او تر خوشحالګړ او بلوچستانه پورې. شاید چې بیا د ازادۍ کوم ښار کې شور غږیږي، ښکارېږي نه، خو په سینه کې مې یو اور بلیږي. ستا پر ګولو ویش د ټټر بلا بلا واخلم، پر ازادۍ مات شوي سر بلا دې بیا واخلم.
ملالۍ ډېرې دي خو ستا هغه ټپه ګرانه ده بې له ټوپکه پر دا ملک کې ګزاره ګرانه ده او زه دې خفه یم خو چې ټنډه دلالي سمه وي چې ازادي وي او له سیال سره سیالي سمه وي همدومره بس نور څه ویلو ته حاجت نشته دی پر مخ د ځمکې له دې پورته بل نعمت نشته دی نمزالی عمر په ټپو او یا قربان تېروم نمزالی عمر په ټپو او یا قربان تېروم زه لږ په ځان ژاړم او زه د خپل ګریوال لمدوم تشه حجره څه کړم ستار منګی یاران نشته دی سږ وچکالي د لل مې نه کرو باران نشته دی ما وکرلې ما خپل فصل په تاوان ورېبدو پوره مې نه کړلو ما خپل ارمان ورېبدو او د خېټې غم دی مجبوري د ملازان رسوم سهر وختي د مزدورانو چوک ته ځان رسوم ګوندې پیدا کړم مزدوري خار لا دې شور نه ځمه سویمه ورځ ده چې خالي لاسونه کور ته ځمه او نن چې راتلم مکۍ ویل په کور کې اوړه نشته دی د کمکۍ تبه ده غوړي او نور خواړه نشته دی دا داما وژلې ده کمکۍ زما له غمه مړه شوه د یوې مړې خېټې ډوډۍ په تمه مړه شوه چې د خوارانو وګلوڅو پیعان ناوري توکاڼې د دا غوږونه به اذان ناوري پخوا لمدې وي خو اوس غبرګو کې اوبه نشته دی دا زړونه کاڼي دي دې سترګو کې اوبه نشته دی زه اوس څوک نه لرم له شا راته نارې نه وهي څوک پاتې نه دي زما پر غم مې نغارې نه وهي زه اوس کوڼ شوی یم غوږو ته مې جرس نه رسي غم دومره سخت کړم چې د غم را باندې وس نه رسي او غم دومره سخت کړم دا څو ټپیزې را سره وتاري د ګډ حکومت یوه چوکۍ دوه ګاټیالیان دي یوه چوکۍ دوه ګاټیالیان دي څوک دربارو کې اردلیان دي څو هلکان پکې والیان دي څو پکې هسې مسکالیان دي یو ته بګدي په خوله بالښت او یا مرستره نمبر یو شدا ډېر مزل مې کړی یوه چوکۍ دوه ګاټیالیان دي څوک دربارو کې اردلیان دي څو هلکان پکې والیان دي څو پکې هسې مسکالیان دي یو ته بګدي په خوله بالښت او یا بړستنه ای پاچا پښتون ماوین ازبک دی پاچا پښتون ماوین ازبک دی او یو هزاره او بل تاجک دی د خپلې کړنې ته حق پک دی او ازبک له هغه راسې ورک دی خدای خبر نور به څومره ټکی ټکی وینه